من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنگر د څوکو د خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. هیله ده چې تاسو به جوړ روغ او خوشحاله بایاست. د سنگر له څوکو خپرونه دا ځل له کندهار اوري. په دې خپرونه کې مې د تل په څیر په کندهار کې یو شمېر مجاهدینو سره مرکې کړي دي چې دا ځل مو د مولوي صاحب نیک محمد ساحلي سره چې د کندهار د امنیه قومنداني د جلب او جذب قومنداني په برخه کې دندې اجرا کوي. ډېره مننه کو سلیسه محترم چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په خپرونه کې مو زموږ سره برخه اخلئ او ستاسو د ژوند، ستاسو د جهاد د دور د تکلیفونو د بریاو په اړه باندې زموږ سره خبرې کوئ. نو د ټولو د مخه څخه تاسو ته سلامونه وایي او ښه راغلاست درته وایي. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه. خدای پاک خیر درکړي، دا مو کامیابه لاره. ژوندی اوسې سلیسه محترم. دا راته ووایاست چې دا چې تاسو په خپرونې پر محتوا باندې هم خبر یاست. د خپرونې لومړۍ پوښتنه به دا وکړم چې تاسو له کومه وخت او په څومره عمر کې تاسو د اسلامي امارت په صفوف کې یو ځای سواست؟ موږ تقریبا انشاءالله د تیر نظام د حکومت په دویم کال به و چې موږ څه مجاهدین سره غونډ سره ټول سو. تقریبا یو 25 نفر مجاهدین به وه. د افغاني په غره کې د کندهار ولایت د لوړ شاولکوټ ولسوالۍ د افغاني یو غر دی. په دغه غره کې موږ سره ټول سو. تقریبا هلته مو یو 25 شپې سره وکړې. دغه څه وروسته به بیا امریکایانو په شمول حکومت راغی. هلته بیا بمبار وکړي. یو څه مجاهدین، 2 کس مجاهدین شهیدان کړله، یو 3 نفر یې ګیر کړله. نو دغه وخت راهیسته بس موږ په د جهادي صفوف کې داخل سو. د جهادي خدمت مې بره شروع کړي. مولوي صاحب، ډېری کسان، ډېری مجاهدینو سره چې موږ خبرې کوو هغوی یو علت لري چې ولې موږ دغه صف ته راداخل سو. ستاسو علت سو ولې دا صف ته راداخل سو؟ که څه هم تاسو یاده کړې چې هلته بمبار وسو، یوازې د بمبارۍ مسله وه که د نور مسایل هم وه چې تاسو مجبور سواست چې دغه برخې ته راسئ؟ نه، نو موږ خو په هغه وخت کې اسلامي نظام او شرعي نظام و هغه امریکایانو کافرانو یرغل وکړي، زموږ شرعي اسلامي نظام یې اړنګ کړي. نو دغه په مقابل کې بس دا د مسلمانانو زموږ یو جهادي او ایماني یو قوه وه چې راپورته سو. جهاد په شغ باندې جهاد مشروع کړي. د علماء فتواو دغه و چې د اشغال په مقابل کې جهاد فرض عین دی. نو په دې خاطر موږ جهاد شروع کړي. ډېره مننه کوم. په دغسې وخت کې د مبارزې پر مهال باندې کله کله څوک ډېرې ستړیا وویني او ډېر مسایل یې مخ ته ورځي. په دغسې مسایلو کې کله تاسې هم د راګرځېدو پر مهال یا هم د بندي کېدو پر مهال یا د جګړې پر مهال که یو صحنه راته تصویر کړې، یو صحنه راته ووایاست چې هغه ستا دپاره ډېره خطرناکه وه، ستا د ملګرو دپاره ډېره خطرناکه وه او تاسې ورڅخه وتلي یاست؟ نو جهادي دور کې خو تقریبا ستړیاوې زحمتونه ډېر وه. نو بیا هم داسې و چې ستړیا او زحمتو برته خوشحالي درلوده. خو تقریبا په 2009 کال کې زه بندي شولم. په دغه وخت کې زما سره ډېر ظلم وسو، ډېر وحشت راسره وسو او ډېر ظلمونه پر موږ باندې وکړله. په 2009 کال کې موږ بندیان سو. د دغه بندي کېدو کیسه که راته وکړې، ته چیرې وې، پر کوم ځای وې، څه دې کوله او څوک درپسې راغلله؟ دغسې مسلسل که کیسه راته وکړې. نو کیسه خو داسې نه وه چې امنیت داخلي والا راغلي وه دغه ته، امنیت امني والا راغلي وه تختپل ولسوالۍ ته. هلته په تختپل ولسوالۍ کې یو زه وم، 3 ملګري نوره سره وه. نو موږ یې بیا ګرفتار کړو، ګیره کړو. حواله هلته لاسونه راوتل، سترګې راوتلې. دغه څه وروسته یې باره موټر ته وخېژولو، خو موږ ته پته نه معلومېدله چې موږ کوم ځای ته یوړو. خو سترګې مې تړلې وې، لاسونه یې د شا راتړلي وه.
درې شوه روزه تقریبا موږ داسې یو پټ ځای موږ ساتلي وو. موږ ته نه معلومېدل چې یو پوسته وه که کور وو که داسې یو ځای وو، خو شخصي ذات یې بوتلو 3 شوه روزه. هغه 3 شوه روزه مې هلته تېر کړه. په هغه 3 شوه روزه کې نو تقریبا بیا یوه د لمانځه و، د ډوډۍ د خوړلو وخت څخه بغیر نور بس هغه وهلو پر موږ باندې شروع وه، شکنجې هم وې، وهلو هم وه. نو اوس هم اثرات تقریبا موږ په بدنونو باندې شته. د هغه وخت اثرات چې موږ ته شکنجې راکړې په کېبلانو وولو. دغسې وروسته تقریبا بیا بوتو امنیت داخلي ته د 3 شوه روزو وروسته خادو ته برابر بوتو و خادو ته بوتلو. په خادو کې هم دغسې ظلمونه را سره وکړله، دغسې ډېر تکلیفونه را باندې تېر کړه، شکنجې یې راکولې. دا د شکنجو اثرات اوس زموږ په پښو باندې شته. دغسې وروسته بیا بوتو محبس ته. نو زموږ یو ډېرې ترخې خاطرې را باندې تېرې شولې. هلته داسې به د خادو کې یو قسم دغه دې جوړ کړي وو چې یو سخت بندي به وو. هغه بیا دلته یو مدیر و ازبک، هغه ته یې په لاس ورکوي. نو زه خاص هغه ته په لاس ورکړې وم. زموږ سره ډېر بېحده ظلمونه وکړله. څومره وخت بندي شوه اساس؟ نو 6.5 میاشتې بندي شوم. یعنې په ټول تاسې جهادي دوره کې 6.5 میاشتې بندي شوي یاست؟ که نورم 2 ځله زه بندي شوی یم. یو پلا خو په 2009 کال کې بندي شولم، بلې پلا د دغه 2009 کال څخه مخکې په 2008 کال کې هم زه بندي شوم. زه 2 ځله بندي شوی یم. هغه د لیپه ښار کې په 2مه ناحیه کې، دا به 2مه ناحیه بولي، د بسکرانو ګان چې دي دلته په مشهد کې و. د شپې چاپه را باندې ووله. نو څه شیان یې هم را سره ګیر کړله، څه ګرنیټان وایي، څه د پاڼې وایي، دا هم را سره ګیر کړله. نو د سور اسماعیل په نامه یو قومندان و، د اوزې مشر و، هغه ګیر کړو. په قومندانۍ کې تقریبا 3 شوه روزه بندیان کړي وو په دغه زړه قومندانۍ کې. دغسې وروسته یې بیا خاط ته په لاس ورکړو، بیا نو محبس ته بوتلو. په دغه پلان داسې ډېر ظلمونه را سره وکړله، برکونه یې راکوله، ډېر برکونه یې راکړله، شکنجې ووهل، دا هم ورسره وه. دلته تاسې وایاست چې موږ 3 ځله بندیان شوي. د لومړي ځل څخه وروسته د هغوی برخورد ستا سره څنګه و؟ د هغوی د خبرو چلند څنګه و؟ ځکه چې ویل کېږي چې یو وارې څوک بندي شو، 2 وار بیا ورته ویل کېږي چې ولې راللې، یا تا ولې بیا مبارزې ته دوام ورکړی دی. د دوی د اړخه تاسو ته څه ویل کېدل؟ و د دې دغه خبرې وې. دا 2یم ځل چې موږ بندیان شو، زموږ سره خو ما درته وویل ډېر سخت ظلمونه را سره وکړه په دغه وجه باندې. نو چې دوی ویل چې تاسو یو پلا بندیان شوي یاست، یوه پلا ته بندي شوی یې، ته د دغه کاره څخه د جهاد څخه دې لاس نه دی اخیستی، د 2م ځل دپاره دې بیا ته په دې حساب کې داخل شوی یې. نو په دغه خاطر دا 2مه پلا زموږ سره ظلمونه او وحشتونه ډېر وه چې دې دا خبره راته کوله. خاد والا چې ته خو یوه پلا بندي شوی یې، دې پر هغه سربېره برته دې د صفه څخه نه یې وتلی، د صفه کې اوس هم داخل یې، دا کار یې نه دی پرېښی. په دې خاطر زموږ سره ظلمونه ډېر وکړله. صالح صاحب، ولې د داسې تکلیفو سره یا د داسې جنجالونو سره تاسو بیا هم وغوښتل چې د مبارزې ته دوام ورکړئ؟ علت څه و؟ ولې شاید ستاسو ملګري به هم په دې برخه کې تاسو د لاسه ورکړي، تاسو خپل د بدن غړي به هم د لاسه ورکړي، ولې بیا د مبارزې ته دوام ورکاوه؟ د دې علت څه و؟ ځکه تاسو خپل لومړي ځل ویل چې موږ هلته د اسلام او د نظام خطر، په هغه خطر مو مبارزې ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې خو تاسو تکلیفونه هم ولیدله، تاسو به دا فکر کوئ چې موږ به د منځه هم ولاړ شو، بیا مو ولې مبارزې ته دوام ورکاوه؟ دا هر څه موږ فرض کړي وو. ما درته وویل زه 2 ګاښه بندي شولم. نو دا هر څه فرض کړي وو چې موږ شهیدانېږو، موږ ژوند د لاسه ورکوو. خو دا هم د دې دپاره کوو چې اسلامي شرعي نظام قایم شي په افغانستان کې، او د افغانستان چې کوم دا کفار راغلي دي دا اشغال ختم شي، دا کفار زموږ د ملک څخه ووځي، او زموږ په ملک کې استقلال راشي، زموږ ملک حریت پیدا کړي، زموږ ملک ازادي پیدا کړي، زموږ په ملک کې اسلامي شرعي نظام قایم شي. دا هم د دې دپاره کولم. دا په موږ باندې فریضه وه، دا موږ پر ځان باندې فرض بلله چې دا مقابله به موږ کوو د دې کفارو منافقینو سره، فجارو سره. تاسو چې په هغه وخت کې مثلا تاسو جهاد کوه، په هغه وخت کې تاسو څومره ملګري د لاسه ورکړل او په کوم ځای کې؟ موږ تقریبا ما درته وویل چې په د حکومت چې امریکایانو اشغال وکړي، موږ ملک اشغال کړي، اسلامي تحریک د بین ولاړی، دغه څه په 2 کال باندې موږ مبارزه شروع کړله. موږ د افغاني په غره کې د خلکو په شاید په یاد د افغاني په غره کې موږ 25 نفر مجاهدین وو چې هلته سره غونډ شو، دغه وخت هم دا کار شروع کړي. نو بیا دا 20 کاله تقریبا موږ دغسې نیغ کښېنستلي، هغه خپل وسم کړی د خپل جهادي خدمت چې په هغه روان کړی دي. نو په دې وخت کې ډېر مجاهدین، ډېرې خاطرې او ډېر ځایونه را باندې راغلي، ډېر مجاهدین د الله سره کړي، ډېر مجاهدین شهیدان شوي دي، ډېر خلک ولسي خلک شهیدان شوي دي. حتی داسې پېښه شوې ده چې په یوه پله باندې بمبار وکړي، نو 15 مجاهدین د په یوه پله باندې ځای پر ځای شهیدان شوله. په دې کې 3 ملګري خالي زموږ ملګري وه،
زما د وطاق ملګري وه. دغسې پېښې ډېرې راغلي دي. هلته د مبارزې پر مهال باندې تاسو څه دنده درلوده؟ هلته د مبارزې په دنده باندې ما د وطاق مسؤلیت درلود. زه د وطاق مسؤل وم. څو مجاهدین ستاسو سره بوخت وو؟ هلته ډېری وو مجاهدین ډېری وو، تقریبا دغه 50-60 نفره شاوخوا داسې مجاهدین موږ سره ملګري وو. د هغوی مجاهدینو څخه اوس څو دانې ژوندي دي؟ د هغوی مجاهدینو سره داسې چې هغه شهیدان شوي دي، هغه مجاهدین تقریبا دغه 12 نفره مجاهدین موږ ملګري شهیدان شوي دي. 12 نفره لا نور پاتې چې دغه ژوندي دي، زخمیان دي یا ژوندي دي. زه خپل پوښتنه بیا تکراروم. هغه ملګري چې ستاسو ته شهیدان شوي وو شاید په ډېر سخت حالت کې وه، ولې نه سوې مات؟ نو څنګه مات شوی وای؟ د اسلام د تقریبا ماته خو دا معنا وه چې د اسلام څخه اوښتلی، د اسلام څخه موږ نشو اوښتی. موږ الحمدلله پلار و نیکه مسلمانانو، موږ مسلمانانو، دا مې بس فریضه پر ځان باندې بوله، دا مې واجب بوله چې دا خدمت موږ کوو، نشو اوښتلی. چا تحریکولې دې برخې ته؟ څومره تشویقولې چا دغه برخې ته؟ نه هېچا نه تحریکولو، خو موږ خپله د ایماني جذبه او قوا راپکښې کې وه، دا هېچا موږ ته نه ویله. حتی دوی خلک به وه چې موږ ته به یې دا خبره کوله چې مه کوئ په دې کې، د بین ازي په دې کې بربادېږي، په دې کې تکلیفونه درته پېښېږي. خو د هغوی خبره موږ نه منله چې دا موږ یو وجیبه او فریضه ده چې داسې وخت به انشاءالله بیا راشي چې موږ ملک په ازادي، موږ ملک په حریت ولري. فکر دې کاوه چې دغسې یو نظام به بیا راځي؟ تاسو باور کاوه چې بیا به نظام و دولت وي، خلک وي او محاکم به فعال وي؟ نو دغسې فکر و انشاءالله وه. د دې دپاره خو موږ خدمت نه کوو چې داسې وخت به بیا راځي، خو دا مو دغه یقین و، دا مو فکر و چې اخر به دا کفار ماتېږي، اخر به دا کفار موږ د ملک څخه وځي. داسې وخت خو نو د ژر خو فکر نه و چې داسې ژر به دا کفار ماتېږي، خو دا مې فکر و چې انشاءالله که موږ ژوندي وو که مړه وو، کفار به دې ملک څخه ځي، کفار به دې ملک څخه تېښتي، دا ملک به اخر ازادېږي، اخر اسلامي او شرعي قانون دلته راځي. د مبارزې پر مهال چې دا خاطره راته وایه چې ځینو مجاهدینو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي موږ هېڅ فکر نه کاوه چې موږ به دلته شهیدانېږو، خو دا نظام بیا نه راځي. څونه وخت لپاره به تا زړه و چې موږ باید جهاد نور هم کړی وای، مثلا 10 کاله 20 کاله نور څونه، او دا نظام ستا توقع خلاف دومره ژر راغلی؟ او تقریبا چې د امریکایانو سره تړون وشو، دغه څه وروسته لا هم زما دا فکر و چې تقریبا دا 8 کاله خو به دا عسکر زموږ سره وجنګېږي. دا پاته عسکر چې دي چې امریکایانو روزلي وو، هغو مصرفونه په کړي وه چې هغو سره تړون وشو، هغه خو موږ د ملک څخه دغه تړون سره وشو چې هغه به وځي نور. نو 8 کاله خو دا حکومت ته موږ ما دا فکر و چې دا به زموږ سره مقابله وکړي، زموږ سره به وجنګېږي. مګر خو هغه الحمدلله امریکایان دلې وه، امریکایان وتلي نه وه، هغه وخت رسوي نه و چې افغانستان ټوله فتح شو. په دغسې وخت کې ډېری وخت د مبارزې پر مهال خلک مالي ستونزې لري، د کورنیو د خوا څخه ستونزې درلودې. تا کومه ستونزه درلوده په هغه وخت کې چې ته یې ډېر ننګولې او غوښتل یې چې دغه ستونزې ته په شا کړي؟ نه دې ستونزې خو انشاءالله نه وې په هغه وخت کې، داسې ستونزې موږ ته نه وې. خیر دغه مالي ستونزې خو څه وې، مالي ستونزې وې، څه مالي ملاتړ مالي ستونزې زموږ د کمې وې. نو هغه داسې ستونزې نه وې چې بیخي موږ پر دې باندې څه کړي وای، موږ ته دا دغه کړی وای چې موږ مخکې د کار اصل اخیستې وای. ډېری وخت د مبارزې پر مهال باندې ډوډۍ هم نه وي، مسله که د وسله یې هغه هم کله کله د کاره لوېدلي یا یو نور مسایل یې. دغسې یو خاطره که راته وایه چې هلته پر تا باندې راغلي او هلته ته په ستونزه کې شوی او بېرته ځینې وتلی؟ دا و داسې خاطرې ډېرې وې چې داسې وخت راغلی دی چې د مجاهدین ځای و، ځای به کمین نیولی و، هلته به واوره وسوله، په دغه واوره کې به د مجاهدین هلته وه، په دغه واوره کې بیا به د دې امکان نه و چې هلته ډوډۍ ورغلې وای، لار به بنده وه، 2 شپې هم دغه رقم تېرې شوي دي، 3 شپې هم دغه رقم تېرې شوي دي. نو یخ به نو څه رقم یخې چې به په واوره کې ناست د شپې او د ورځې. نو ته فکر وکړه چې دا به څونه یخ نو بس دغسې ستړیاوې خو نو مخته راغلي دي. ځینې وخت په د مبارزې پر مهال باندې کله کله څوک فکر کوي که چیرې زه بریا ته ورسېږم پر یو مقام باندې باید واوسېږم او په هغه مقام کې به دغه کارونه کوم. اوس تاسې دلته په کندهار امنیه قمندانۍ کې پر دغه کوم بس چې تاسې مقرر شوي یاست دلته کار کوئ، همهغسې فکر در سره دی او همهغسې کار کوئ؟ نه د دې دپاره دا فکر خو موږ نه و چې موږ به یو مقام ته ورسېږو. موږ دا هدف و، دا مو ارمان و چې اسلامي او شرعي نظام راسي. هغه الحمدلله په افغانستان کې امن شو، سراسري امنیت په افغانستان کې شو، اسلامي او شرعي نظام قایم شو. بس اوس مې دا خدي چې په دا اسلامي نظام کې خدمت کوو، بالا که دلته یې که بل ځای یا دا شي دا فرق نه راکوي چې موږ به دلته یو بل ځای باندې خدمت نه کوو،
چې ارزایي چې مازې په د اسلامي او شرعي نظام کې خدمت کوو. کوم خدمت ښه خوند درکوئ؟ هغه چې مخکې وې د جنګ پر مهال به وې، یا به دې ملګري شهیدان کېدل، یا به تاسو خپله وینه تویوله، او اوس چې تاسو دلته خلکو ته خدمت کوئ مثلا ډېری ستونزې ستاسو له طریقه حل کېږي؟ نو داسې دي په هغه وخت کې هغه خدمت ښه خوند راته کوي، په هغه وخت کې هغه خدمت ښه خوند کوي، شوق به درلودی، سړی به په زړه کې خوشحاله شو چې جهادي خدمت به وکړي. نو اوس بیا دلته د مسلمانانو خدمت کوو، د مجاهدینو خدمت کوو، اوس په دې باندې خوشحاله الحمدلله، په دې باندې راضي انشاءالله. داسې پر خور مې د چا سره نه دي کړي چې هغه زموږ څخه ناراضه تللی وي. بس مجاهدین مو سره ډېر خوشحاله دي، بس دلته په خپل خدمت اخته وي، بس په دې خدمت باندې خوشحاله یو. د عام ولس سړي په توګه چې اوس تېر 20 کاله تېر شوله، د عام سړي په توګه باید اوسېدلی، او که دغه چې جهاد دې اوس وکړي، هدف مې دا دی چې په هغه وخت کې که ته پر کور ناست وای، مثلا عادي او عام وګړي وای، ښه وه که جهاد چې وکړي؟ نه نو چې جهاد مې وکړي ښه دی. جهاد خو یو غټ مقام دی، جهاد خو یو غټه فریضه ده، ډېر زیات ثوابونه یې دي. که چې نه وای کړی څومره ارمان به دې کړي؟ نو که نه وای کړی ډېر ارمان به مې وای چې جهاد نه وکړي، ډېر سخت ارمان به بیا په زړه باندې پاته وای. بله پوښتنه، اوس چې تاسې مثلا دا تېر 20 کلن نظام کې تاسو مبارزه وکړله او بریا مو ترلاسه کړله، دلته کار کوئ، کله کله د ملګرو سره خاطرې بیانوئ، او کومې ډېرې خاطرې تاسو ته خوند درکوي چې هغه د ملګرو سره بار بار تکراروئ؟ هغه د ملګرو سره ازادي کیسې سره کوو، زاړه بحثونه سره کوو چې دغسې کار مو وکړ، داسې حمله مو وکړله. نو اورېدونکي اوس بیا تاسې اورېدونکي خپل ملګري فرض کړي، کومه خاطره باید اورېدونکو ته ووایه؟ اورېدونکي باید د اسلامي او شرعي نظام ملاتړ وکړي، د دې سره همغږي باید وشي، د دې سره د دې امر ته باید منقاد وشي، اطاعت یې وکړي. نو بس دغه نظام یې خدای پاک زموږ ته روزي کړي، دا شرعي او اسلامي نظام دی، بس د دې دا غوښتنه ده چې دغه نظام ملاتړ وکړي، دغه نظام سره کومک او همکاري وکړي. او دا راته وایه چې تاسې چې دلته دنده ترسره کوئ د یو مجاهد په حیث باندې، تاسې د نورو مجاهدینو ته مثلا د اطاعت په باره کې څه پیغام لري؟ هغوی باید د خپلو مشرانو څومره اطاعت وکړي؟ اطاعت خو چې دی دا خو یې فریضه ده، اطاعت د الله جل جلاله د رب څخه حکم دی. نو باید د مجاهدین دي او که عام ولس دي، دا خو مجاهدین پوښتنه وکړه، مجاهدین باید اطاعت وکړي، پوره اطاعت وکړي، ځکه د اطاعت داسې دی که څوک د امیر اطاعت ونه کړي، دا داسې دی لکه د الله د رسول اطاعت چې نه وکړي. که د الله د رسول اطاعت ونه کړي، نو د الله جل اطاعت نه وکړي، نو چې د الله جل اطاعت نه وکړي، نو دنیا او ما فيها دواړه د نقصان سره شوله. نو اطاعت چې دی هغه ضروري دی، فرض او واجب دی، خامخا باید د مجاهدین کې باید خپل امراو اطاعت وکړي، او پر خپل امراو باندې حسن ظن وکړي، ښه ګمان ورباندې وکړي. او کوم مجاهدین چې مقام ته رسېدلي دي، ستاسو په نظر د یو مجاهد په حیث باندې څه دي چې هغوی باید د خپل منصب او د مقام څخه څنګه استفاده وکړي؟ نو هغه باید د ولس باندې رحم وکړي، د ولس سره ښه وکړي، د مجاهدینو سره ښه وکړي، باید د تېرې خاطرې تېر دور ور په یاد کړي چې څنګه مشکلات، څنګه تکلیفونه پر افغانستان باندې پېښ شول، او د افغانستان د 50 کاله تقریبا 40-50 کاله په جګړو او ناخوالو کې وو، هغو ته باید فکر وکړي، باید د افغانستان د پرمختګ اسباب ته فکر وکړي چې په کوم کار افغانستان مخ ته ځي، او په کوم کار باندې اسلامي او شرعي نظام قایمیږي، اسلامي او شرعي اصول برابریږي، دغه کارونه باید وکړي. تاسې پر خپل مقام باندې ستاسې په اداره کې د ستاسو کار چې دی حتما که وغواړي خلکو ته ضرر هم رسولی سي او خلکو ته نفع هم رسولی سي. ځینې داسې کسان به ته پېژنې چې په تېر نظام کې ستا سره شاید ظلم کړي، هغوی پېژنې، او که وپېژنې د هغوی سره به ستا چلند څنګه وي؟ نو هغه خو غالبا پېژنم چې زموږ سره ظلمونه کړي دي، نو هغه خو اوس د عفه شوی د مشرتابه عفه کړې د امیرالمؤمنین حفظه الله، نو نسو کولی، نو دا قصد نه دا کوو، نه دا کولی سو چې اوس هغو ته موږ ضرر ورسوو، هغو ته تکلیف ورسوو. نو هغه خو د عفه شوی د عمومي عفه، هغه سره باید موږ ښه سلوک وکړو، اوس هغه زموږ تر لاس لاندې دي، موږ باید ښه سلوک سره وکړو، ښه ګزاره ورسره وکړو، او باید اخلاص سره وکړو. تر اوسه پورې کسان چې ستا سره یو ظلم کړي یا تا پېژندله او په اوس وخت کې لیدلي دي داسې چې مخامخ سوی در سره؟ یاره نو غالبا داسې ما نه دي پېژندلي، خامخا به دې زه پېژندلی یم، دا زموږ دا ته خامخا راځي، دې به زه پېژندلی یم، خو ما ته تر اوسه په سرک نه دي راغلي، ما نه دي پېژندلي چې دغه څوک و چې ما سره ظلمونه کړي وه. اوس یو پروسه رامنځته سوې ده د معاشاتو ده، تېر نظام پولیسو ته معاشات ورکوي، په دې کې باید من پولیس وي، افسران وي،
او نور دولتي نظامي کسان به د هغوی سره ستاسو د مجاهدینو او ستاسو چلند څومره مثبت دی؟ دا نن سهار ما ملګرو ته وویله، هغه ملګرو ته مو وویله دغه نظم چې برابروي د هغو عسکرو ده. ما ورته وویل دا د مشرانو د مشرتابه رحم دی، وسیله د شفقت دی، نو چې هغو دونه رحم شفقت باندې وکړي چې وپلای د مرګه څخه خلاص کړله، اوس دې بیا معاشونه ورکړي، پر کورو باندې دي ناست دي، نو ما موږ ته باید دلته ښه ګزاره ورسره وکړو، ښه اخلاق سره وکړو. ما دغه خبره ورته وکړه، هغه توصیه مې د ملګرو ته وکړه، د دې سره ښه اخلاق وکړي، ښه ګزاره ورسره وکړي، سم خدمت یې وکړي. ډېره مننه کوم ژوندی اوسې. په وروستیو کې دوې پوښتنې دي. که چیرې بیا هم نظام دې ته تاسو اړ باسي چې تاسو باید په کومه برخه کې د وطن د جوړولو ورسئ، یو بل چې کښته منصب پولیس یا د چک پاینټ باندې درېدل یا نور مسایل، تاسو به هغوی ته څومره لیواله یاست هغه برخې ته؟ موږ هغوی ته بس داسې لیواله یو لکه دا اوس دغه خدمت چې کوو، لکه څنګه دغه خدمت چې په شوق په مینه سره کوو، په محبت سره کوو، چې هر امر راته وکړي، که چوکیداري په لاس راکړي، که د پولیسو بخښ وي، که هر بس وي چې موږ مشران موږ ته هدایت وکړي، بس هغه موږ قبول دی، هغه کوو، هغه کې څه خبره نه کوو، او هغه داسې په شوق کوو لکه دا اوس چې کوو. په وروستیو کې د یو مجاهد په حیث باندې هغه مجاهدین چې په چک پاینټونو باندې پر د خلکو سره یې راشه درشه ډېر وي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ هغوی ته زموږ پیغام دا دی چې دوی د نظام نمایندګي کوي، دغه مجاهدین چې په چک پاینټونو باندې دي دا د ټول نظام نمایندګي تقریبا دوی کوي. ولې زموږ شعبې ته په ورځ کې 2-3 نفره ملکي خلک راځي، د دې سره په دقیقه کې 2-3 مخامخ کېږي. دوی باید د ولس سره ښه ګزاره وکړي، د ولس سره باید رحم وکړي، ځکه د مشرتابه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله هم دغه فرمان، دغه حکم دی چې د ولس سره باید ښه ګزاره وشي، د ولس سره باید اخلاق وشي، ولس باندې باید رحم وشي. ډېره مننه. که دلته چې تاسو اوس بوخت یاست، تاسو د خلکو هغه دغه فیډبک چې ورته وایي یا د شا لخوا چې مثلا په یو چا پسې خبره کېږي چې مثلا دا ښه سړی دی یا ښه کار یې کړی دی، ستاسو د ادارې کارونه څومره اغېزمن دي په ټولنه کې په اداره کې؟ موږ کارونه الحمدلله ډېر منظم دي، ډېر پرمختللي دي. موږ تقریبا د افغانستان په سطحه باندې زموږ د جلب جذب وظیفه ده، د افغانستان په سطحه باندې تقریبا په ټولو، موږ بیا په کابل کې عمومي جلب جذب قومنداني لرو، په ټولو کې ټولو ولایتو کې اول لمبر چې دغه کندهار شوی دی، نو اول راپور موږ ورکړی دی، کندهار تقریبا اول لمبر دی، په اول لمبر کې کندهار شمارل شوی دی. نو ډېره مننه کو، او د دې لومړګۍ مبارکي هم تاسو ته وایي ځکه چې تاسو کار کړی دی. کورمندان مننه، ژوندی اوسئ چې زموږ سره مرکې ته حاضر شوې، په خپرونه کې دې ونډه راسره واخیستله او خپل خاطرات یې زموږ سره بیان کړل. ستاسو څخه مننه، الله پاک مو سلامت لره، ستاسو مننه، خیر راشي. ډېره مننه کوم. ژوندي اوسئ درنو اورېدونکو، دا و د سنګر له څوکو خپرونه چې په کندهار کې د مولوي صاحب نیک محمد سره مو خبرې درلودې. تر بیا ښه وخت، خدای پامان. من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنګر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین.